السلام علیکم. د لوی غم خبر سره د ګندهارا ټي وي نه زه یم ساره خان. د پنجاب نامتو لیکوال روښان فکر، ترقي پسند، جمهوریت خوښونکی انسان دوست، د محرومو ولسونو د حقونو لپاره غوښتلی غږ او د مورنیو ژبو د حقونو ملاتړی احمد سلیم هم د دې دنیا نه سترګې پټې کړې. نوموړي په انګریزي، اردو، پنجابي او سندي ژبو ډېر د پام وړ اثار وړاندې کړي دي چې پکې د شیخ ایاز د غوره سندي شعر ترجمه په پنجابي ژبه جوبیل نے اکیا ده، چې د ایاز شعر پنجابي لوستونکو ته معرفي او ترجمه ده. د شاه عبداللطیف غوره شعرونه په پنجابي ژبه ترجمه کړي دي. دغه رنګ هغه د پښتو، بلوچي، بروهوي، هندکو، سرایکي او نورو پاکستاني ژبو کلتورونو باندې په انګریزي، اردو، پنجابي ژبو کې کتابونه لیکلي دي. احمد سلیم خواجه د پنجاب د ګجرات په یو کلي ماناګوندل کې زیږیدلی دی. هم نن د دسمبر په 11مه نیټه کال 2023 د ګل په ورځ وفات شو. هم نن یې مازیګر په لاهور کې جنازه ده. د ګندهارا ټي وي او د پښتو ادبي سوسایټۍ اسلام آباد ټول ملګري د ښاغلي احمد سلیم په وفات غمژن دي. الله دې مرحوم له د خپل رحمت په پلو کې ځای ورکړي او پسماندګانو ته دې د زړه صبر جمیل ورکړي. آمین. د نورو خبرونو دپاره ګندهارا ټي وي چینل سبسکرایب او لایک کړئ. د الله په امان.